ذکر کوه دغه تکینه پلار روان سو پټ پټ کوه 3000 ځل خو وای په دې ازل کې وای لا اله الا الله وای استغفار وای استغفر الله واتوب الیه وای لا حول ولا قوه الا بالله وای سبحان الله وای الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر بلوي په پابندی نشته خدا ته چې لکه کیفیت جوړه او دا تک من خری کې ور سره د ازمه د نبی طریقه نه په دې وتا تا ثواب نه ملاوي ځکه تا ځان نه طریقه جوړه کړه ته د نبی نه مشر شوي نعوذ بالله ځان مشر کړلو چې زمانه نبی ته نعوذ بالله دا نو معلومه نن ما ته زما پیر ته معلومه شو دا ډېر خکار دی ولی زما پیر سه وې دا ډېر خکار پیر پکې سوګ دی چې زمانه نبی موجود دی زما پیغمبر موجود دی پیر پکې سوګ دی او مولا پکې سوګ دی چې دې به ماته وې دا خکار دی مولا به ماته اعلی خکار وای چې ماته به د نبی له ثبوت پیش کړي په صحیح سند به راته ثابتې زه ورته الله دې در لړې رجر در کې دعا به مرتوه دا پیر به ماته د خپل نبی نه ثابت کی زه ورته دعا وکړم خدا نه چې خرافات او منګړت روایت ماته پیش کړي نه منګړت روایت په دین کې نه چلی د الله نبی پیشن ګوئی کړي وا په ما به خلق دروغ جوړي او د خلق به الله جهنم ته غورځي من كذب علي متعمدا دا الله نبی فرمایلی چې په نور خلکو دروغ جوړولو په ما دې کې فرق دی په بل شام دروغ جوړولو ګناه کبیره ده په ما او پتا سو دروغ جوړ خدای الله نبی فرمایي په ما باندې دروغ جوړول د سینې دي لکه په بل چا دروغ جوړول ځکه چې زما متعلق خبرې نه دین جوړيږي د سره دین خرابيږي د ځان نه او جعلي دین جوړيږي لکه د نور شکل او مغه د خود دروال دی درکه جوړ شوی دی ګورنمنت نه دی منظور خلک ورته جعلي وای ولی تصویر پېشتا نمبر په لګیدلې دی خمزیدار کلر ورته ملاو دی 100 500 1000 5000 ریپی لیکلي دي ولی ورته دروال ولی ځکه ګورنمنت نه دی منظور سړی امرانی سی ګریوان ته تاسو راچې جنگم کې کیسم پکې جیل لم لګي ولی وای نام علی وای دغه راکړې جالي نوټه راکړې خبر عجیب ده چې په دنیا کې خو جالي سزونه نه مانی په دین کې مانی دین کې مانی چې د پیر په کور کې او شی جوړ شوی دی منګړت یو بدعتي چې کوم دی یو گمراه تیر شوی یو کذاب تیر شوی زما په نبی دروغ جوړ کړی دا پکې مانی یا یو سند دی او پای کې او راوی د سره مخکنه راوی لیدل نه دی هغه ما ته د حدیث بیان کړي او هغه د سره نه لیدل نه ور سره ملاقات شوی دا حدیث څوک منی دا حدیث چې کوم دی ټول محدثین د زموږ په نبی دروغ دي ځکه دي کې انقطاع ده تاسو ته ماته رجمه مثال غالبا در کړو یو سړی ما د سره لیدل نه دی زما د پیدایش نه مخکې تیر شوی یا زما پیدایش نه مخکې نه تیر شوی هغه په هغه مغرب کې او په مشرق کې موضوع کله اډو دي زنال ته تلې نه موضوع امزا غسر ملاقات مو کو هغه ماته د حدیث ویل د دروغ وایم لګیم نو دا سی روایت چې راځي ته انقطاع وي دا روایت منقطع شي چې منقطع وي او د سره په تاریخ کې ثابت نه ده چې دی ملاقات کړي او شاګردي استادي کړي دا روایت نه منزوريږي دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دي ته خو جيبه پیمانه لګي د لري مضبوطه څنګه چې تا تاسو کوی چې دا سونه ده او دلې درکی او استاد هغه پوری نه قلاریږي سو پوری چې سونار لدینی وړي ماهر کس لشي ته په کسوټه کې تو ګوره ای سره خپل کسوټي کنه زرګرانو اته تو یو صحیح ده بالکل صحیح سونه ده کم کیرټ دې هم درته وای چې کم کیرټ دې 24 کیرټ دې 22 کیرټ دې دومره دې دام درته وای ولی اپی پوری دا مهارت دې بدی اره دې فن ماهر دې دا شان دا حدیث خپل ماهرین دې الحمدلله دې فن اغه ته چې څنګه روایت وې او سند وې پکې سړی پیژني او دا روایت پکې دا ټیک نه دا سړی ټیک نه دا روایت پکې دا ټیک نه دی الحمدلله دا یو علماء محدثین په ګوت کړی دي